دا د سلطان العارفین ابو یزید البسطامی رحمه الله جای بسطام ده. هغه بسطام چې علامه یاقوت حموي رحمه الله معجم البلدان کې لیکي، وی دې ښار کې دوه ډېر لوی عادتونه دي، والله اعلم چې نور به څنګه وي. یو عادت دا ده پکې چې دلته څوک مینیږي نه وای، یعنی که عاشق سړی دلته راسي عشق ترې وځي، دا یو صفت ته پکې. بل صفت دا ده دلته یوه چینه د پاس دغه غرونو په سر باندې ده وای. نو هغه وخت کې خو زر کاله مخکې یاقوت حموي لیکي، ملګری وی چې اوس هم هلته سته ده، ځکه زه یو بلد ملګري راوستلی یم، سهار را روان سوي وي، اوس دا د ماښام اذانونو وخت ده چې دلته راورسېدلو. نو دلته وایي دې چینه کې ترخي اوبه دي، دا سړی چې وچ خوري هغه د خولې بدبویي، یو مرض ده د خولې بدبویي، بخر ورته وایي، هغه له منځه ځي. او یو بل مرض ده دا د سترګو کنجونو کې داسې سپین هغه پیدا کیږي، موږ عربي کې ورته رمد وایو، موږ ورته چوخړې وایو، دا دلته ختمیږي، بیخي سته ده نه، داسې یوه ښه فضا یې ده، پاکه هوا یې ده. او یوه نادره دلته دا ده چې دا موږ اوس هم ولیدله، یاقوت حموي رحمه الله وایي چې دا دلته سته، هر قسم عطر چې راوړي خوشبویي یې ډېره خوندوره کیږي. یو عود چې دلته راوړي هغه عود هندي بوی بیخي له منځه ځي وایي، دا ساحه داسې یو نادر خاصیت لري. نو د ابو الحسن الخرقاني په زیارت کې چې دا هم د بسطام برخه ده، ډېره ښه خوشبویي پکې وه چې زه دلته راغلی یم، ډېر وګرځېدلم، داسې خوشبویي ما نه ولیدلې. نو نور عطر چې راوړي خوشبویګانې ډېرېږي، خو چې عود راوړي د هغه بوی وی له منځه ځي. والله اعلم. علامه یاقوت حموي په معجم البلدان کې لیکلي دي، نو په هغه بسطام کې یو.